جی زما او د شهریار امیر صاحب معمولی شانته سټې ده ګي شوي یو خوراک کوو شهریار امیر صاحب څنګه چلې جی خوشحاله او جی ماشاءالله ملګرو دغه ویډیو د ګل چاهت کومه چې تاسو وکړه یعنی کوم د ګل چاهت مخکینی زندګۍ ته وګورو کم قسمه زندگی به چې دی تیروله ډیره زیاته په فحاشۍ او عیاشۍ کې چې کومه زندګي د دې تیره شوې په هغې باندې ډیره زیاته خفه ستومانه چې کوم دی هغه نظر راځي آیا د ګل چاهت چې اوس کومه زندگی ده ډیره زیاته په خوشحالو کې هغه تیری ډیره زیاته کم مزت یې اخلي یعنی د اسلام کومه زندگی چې د مونږ ته هم دا دعوت راکوي چې آیا تاسو د اسلام طرف ته راشئ دین طرف ته راشئ په دې کې امن دی خوشحالي ده سکون دی پکې ګل چاهت نه په انټرویو کې تپوس وشو چې آیا کم دی اوسنۍ زندګۍ ته چې راغلی مخکې کومه زندگی چې دی وه د دین سره ریلیټډ د دین مخکې کومه زندگی چې وه وایي فرق څه محسوسوي ګل چاهت صرف او صرف ویل چې سکون محسوسوم ځکه په اوسنۍ زندګۍ کې چې کم دی ماته ډیر زیات سکون دی د دې نه کومه تیره شوې زندگی چې وه وایي په هغې کې زه ډیره زیاته خفه وم نو اوس چې که موږ وګورو یو طرف ته پې ډیر زیات تنقید هم روان دی یعنی د علماو د سایډ نه پې هم ډېر زیات تنقید چې کوم دی هغه روان دی څوک یې بد وایي څوک یې ښه وایي خو کم خلک چې د دې بد وایي موږ ورته یو ریکویسټ وکړو چې آیا په ګل چاهت پسې داسې خبرې مه کوئ د هغې بد چې کوم دی مه وایي ځکه د دین اسلام طرف ته راغلی ده اوس تاسو ویډیو هم وکته په دې کې کم کس چې دی هغه د څلوېښت ورځو دپاره د ځان سره په تبلیغ کې روان کړو نو دا هم ډېره زیاته یو ښه او ډېره ښه د فخر خبره ده نو دغه ویډیو و دغه معلوماتو ګل چاهت باره کې تاسو سره هم شریک کړه امید لرم ویډیو به خوښه شوي که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره انشاءالله په بله ویډیو کې به ملاویږو د نن دپاره دا کافي وه د لوی الله په امان